کړي څلورمه برخه ده. په دې برخه کې یو تمرین کوو پر هغه څه چې موږ په تیرو لوستونو کې زده کړي دي، کاغه د پاڼې جوړول دي، کاغه مختلف ټیګونه کارول دي، لکه هیډینګ د لپاره H1 کارو، H1 نه واخله تر H6 پورې، پاراګراف د لپاره P عکس د لپاره دی، د همدارنګه د لینک د لپاره A ټیګ کارو. نو دغه د ټولو د تمرین د لپاره او د دې لپاره چې زموږ فکر روښانه شي چې څنګه کولی شو موږ له دغه ټیګونو یو پروژه یا یو اپ کې یا یو ویب سایټ جوړولو کې ورڅخه استفاده وکړو. نو راځو وی اس کوډ خلاصوم. زه ما د ټولو ولایتونو چې زه په دغه پروژه کې کاروم یا دغه ویب سایټ کې کاروم هغه تیار ما عکسونه راوړي دي او یو پاڼه ما index.html په نوم جوړه کړې. نو راځم ټایټل ورکوم افغانستان او بیا باډي ته H1 ټیګ کوم افغانستان. H1 په دې خاطر مې وکړه چې تر ټولو غټ عنوان په دغه لیکنه یا په دغه کې H1 دی، بیا H2 دی، تاسو کولای شئ دیز هم وګورئ. هیډینګ 2 دی، نو دا H3 دی. نو راځم بیا افغانستان مې H1 ټیګ جوړ کړ. اوس دلته زه بل شی لرم، پاراګراف لرم. پاراګراف لپاره هم دغه ټول ټیکس یا متن کاپی کوم. راځم په HTML کې د پاراګراف جوړول لپاره P ټیګ کارول کیږي. P ټیګ مې وکړ او مینس کې کنټینټ ایریا کې زه ټول دغه چوم او فارمټ کوم، دا سیف کوم. راځم اوس پاڼې ته ریفرش کوم. نو تاسو کولای شئ دا وګورئ. H1 ټیګ جوړ شو، بیا همدارنګه د هغه پاراګراف ما جوړ کړ پاراګراف. نو په همدې ډول زه دغه نور برخې هم جوړوم او راځم H2 ټیګ جوړوم. H2 د لپاره زه دا کاپی کوم، پیسټ کوم. بیا راځم H3 ټیګ دریم عنوان، راځم کابل پروینس چو. بیا دلته تاسو ګورئ دا یو پاراګراف دی، پی راځي دغه متن کاپی کوم، یو پاراګراف جوړوم، سیو مې کړ. بیا راځم هرات لپاره، دلته کلیک وهم چې ډیره ساحه کوډ راشي. H3 مې جوړ کړ. بیا دې شکل متن اچوم. بیا راځم کندهار پروینس ته، دې لپاره دریم ټیګ H3 راخلم، بل پاراګراف جوړوم، بیا یو بل هیډینګ جوړوم. بیا متن کاپی کوم، پیسټ مې کړ. راځم اخرنی د ننګرهار ولایت لپاره هم یو متن راخلم او د هغې ټیکسټ هم راخلم. نو سیف مې کړ. راځم پاڼه خپل ریفرش کوم، ګورم. نو تاسو دا کولی شئ دغه پاڼه وګورئ چې یو پاڼه ما جوړه کړه او هغې کې مختلف عنوانونه او متن ما واچو. اوس په دویم قدم کې زه غواړم چې دغه هر ولایت لپاره یو بله ځانګړې پاڼه جوړه کړم او بیا هغه ورسره لینک کړم. نو زه راځم وی اس کوډ ته، فولډر اپشن ته راځم، یا له دغه ځای نه هم کولی شئ. زه ټول ناول کوم موږ لرو، کابل لرو، کابل.html، دې کې HTML کوډ اچوم، ټایټل کابل ورکوم. بیا په دې پاڼه کې تر ټولو ستر عنوان H1 کابل راځي او P ټیګ اچوم، هماغه د کابل ولایت دلته مې کاپی کړه. په همدې شکل زه نورې پاڼې هم کاپی مې کړه، همدغه پاڼه بیرته پیسټ کوم. دویم موږ هرات لرو، نو د دغې بلې پاڼې هرات او هرات پاڼې ته ځم، هرات لیکم، ټایټل هم هرات ورکوم او متن یې کاپی کوم. هرات پاڼه مې ایډیټ کړه. زه همدغه پاڼه بیا یو ځل کاپی کوم، بیا پیسټ کوم. دا ځل کندهار لپاره یو پاڼه جوړوم، کندهار، او د کندهار متن راخلم، دا مې پیسټ کړ، کندهار
ټایټل هم ننګرهار. بلخ دپاره پاڼه جوړوم، همدغه پاڼه بیا کاپي کوم، پیسټ کوم، دې ځل د پاڼې نوم بلخ کړم، بیا همدغه پاڼه خلاصوم، ټایټل هم بلخ او H1 هم بلخ، بیا متن کاپي کوم، اوس راځو اخري پاڼه جوړوو، کاپي پیسټ، د پاڼې نوم تغییر ورکوم، ننګرهار، بیا همدغه پاڼه اوپن کوم، ننګرهار سیف کوم او همداشان دې متن یې راخلم. اوس براوزر ته راځم، دا انډیکس پاڼه ده، د نورو پاڼو لیدلو لپاره که فرض کړه زه غواړم بلخ یو طریقه HTML بلخ خو هم نه، دا د بلخ پاڼه راځي، که کابل راولم کابل HTML کابل راځي. خو عموما ویب سایټ کې لینکونه جوړول کېږي تر څو دغه پاڼې موږ سره وصل کړو. نو راځو اوس د لینک له لارې دغه پاڼې سره وصل کوو. زه راځم انډیکس پاڼې ته چې عمومي پاڼه ده، انډیکس، او بیا افغانستان دی، راځم کابل ولایت دی، دلته یو ټیګ اچوم href او دې کې کابل HTML، دې کې لیکم read more، سیف کوم، راځم پاڼه ریفرش کوم، ما دغه یو ټیګ واچو، کله چې ریډ مور باندې څوک کلیک ووهي نو د کابل پاڼه ورته ښودل کېږي. اوس زه باید دلته یو بل لینک هم جوړ کړم چې بیرته زه مین پاڼې ته لاړ شم. نو کابل پاڼه زه اوپن کوم، راځم دلته href go back او دلته لیکم هر کله چې په go back باندې څوک کله کلیک ووهي نو انډیکس پاڼې ته بیرته ښودل کېږي. راځم همدا یو ځل امتحانوم، ریفرش کوم، کله چې go back ووایم بیرته مین پاڼې ته راځم. په همدې شکل باندې نورو پاڼو دپاره هم زه لینکونه جوړوم. بیرته مین پاڼې ته راځم، د هرات پاڼې دپاره ټیګ کاروم، href کوم، د هماغه فایل نوم لیکم، فایل نوم دلته بلخ HTML دی او read more لینک د ریډ مور باندې لینک جوړوم چې بیا راځم لاندې کندهار ته، دې ډول د کندهار د پاڼې ادرس HTML لیکم، read more، په همدې شکل بلخ دپاره هم جوړوم، بلخ HTML read more او خیر کې ننګرهار دپاره ننګرهار HTML read more. ریفرش کوم، نو که چیرې څوک غواړي د هرات پاڼې ته ورشي نو دلته ریډ مور باندې کلیک ووهي، دغه د هرات پاڼې لینک موږ غلط شوی، راځو هرات بلخ HTML، د هرات کلیک وهم، دا د بلخ ته راغلو، بیا د کندهار دی، کندهار ته راځو. اوس یوازې د کابل پاڼې نه موږ بیرته راتلی شو شاته او د نورو ولایتونو هم په هماغه شکل باندې جوړوو. کابل جوړ شوی دی، په دویم کې هرات دی، په دویم کې ریفرش کوم، هرات HTML دی، ریفرش کوم، اوس هرات پاڼه خلاصوم، دلته ټیګ انډیکس HTML پاڼه ورکوم، go back، بیا همدغه کاپي کوم، کابل پاڼې کې تیار شته، کندهار پاڼې کې هم پیسټ کوم، ننګرهار پاڼې کې هم پیسټ کوم. نو کله چې ریفرش کوم نو اوس کولی شي یوزر ننګرهار پاڼې ته go back، د یو بل پاڼې بلخ پاڼه ده، بلخ پاڼه کې هم دا لینک اچوم، ریفرش کوم، نو بیرته شاته تلی شو، ټول یو بل سره لینک شو. نو موږ د هیډینګ ټیګ وکارول،
د پی ټیګ وکاروو او په همدې شکل موږ د ای ټیګ وکاروو چې څنګه موږ پاڼې د مختلف پاڼې یو بل سره لینک کوو. اوس راځو ایمیج عکسونه کاروو. زه د کابل پاڼه خلاصوم. کابل پاڼه خلاصوم. دلته مخکې لدی چې د عنوان نه وروسته زه ایمیج سورس د کابل د عکس دغه لیکم، سیف کوم، راځم پاڼه ریفرش کوم، بیا ځم کابل ته. نو تاسو کولی شئ د عکس وګورئ. لږ اډجسټمنټ کوئ نو د ویډ اتریبیوټ په ذریعه 200 پکسل سیف کوم، راځم نو اډجسټمنټ هم تاسو کولی شئ. نو عکسونه هم په دې شکل باندې راوستلی شئ. که چیرې غواړئ اوس دواړه عکسونه او فایلونه په یوه فولډر کې دي، نو یو څه ګډوډي ده، نو د دې د منظم کولو لپاره یو نوی فولډر جوړ کړئ، ایمیجز، او بیا عکسونه ټول سلیکټ کړئ او دا ډراپ کړئ ایمیجز فولډر ته. خو اوس که چیرې کابل پاڼه سیف کو، موږ راشي ریفرش کو، عکس نشته ځکه چې د عکس موقعیت ته موږ تغییر ورکړو. نو راځو کوم اول د فولډر نوم لیکو، ایمیجز، بیا سلش لیکو او بخی اول دلته د عکس په دغه کې ایمیجز سلش کابل سیف کوو، ریفرش، نو دا د عکس راغی په دې شکل باندې. نو په هرات ته ځو، د هرات ولایت دلته د ایمیج ټیګ کاروو، سورس مطلب د دې عکس چیرته دی، ایمیجز فولډر کې دی، بیا د هرات په جی پی جی فایل دی. نو ویټ ورکوم 200 پکسله او هاید هم ورکولی شم 100 پکسل. پی ایکس لیکئ یا که چیرې پی ایکس ورم نه کوئ هم د دغې په حساب باندې پکسل په حساب باندې راځي. نو دا د عکس دلته هم راغی. نو دا یو لنډ تمرین چې موږ تیر څه زده کړي وو هغه هم دلته وکارول. نو په همدې شکل یو پاڼه جوړیږي. بیا په آینده کې موږ کولی شو مختلف ډیزاینونه او د هغې برخو ته ورځو چې څنګه موږ کولی شو ډیزاین کو د نورو پاڼو په شکل باندې دغه وښیو.